السلام علیکم ملګرو آی سی سی کرکټ ورلد کپ 2023 سیمی فائنل مرحله سبا نه شروع کیږي. سبا اولنی میچ پکې د نیوزیلند او د انډیا ترمنځ دی. دویم میچ پکې په دویم ورځ باندې په 14 تاریخ باندې هغه د استرالیا او د ساوث افریقا ترمنځ دی. دغه میچونه دوه په یونیو بجې شروع کیږي، غرمه یونیو بجې، یو بجې د افغانستان وخت مطابق او یونیو بجې پاکستان وخت مطابق دغه ټیمونو باندې دغه میچونه شروع کیږي. انډیا او نیوزیلند ټیمونو ته کومنګا شو په دغه ورلد کپ کې کوو چې انډیا ټیم ته کومنګ ګورو چې هغه په تنو بو کې دی، نیوزیلند ټیم ته کومنګ ګورو هغه په تنو بو کې دی. تقریبا 9 میچونه کړي دي، انډیا ټیم 9 واري ګټلي 13 پوینټونه دي. نیوزیلند ټیم ته کومنګ راشو، نیوزیلند ټیم 9 میچونه کړي دي، 5 میچونه ګټلي 10 پوینټونه دي. انډیا ټیم د رنټ په حساب باندې چې ته باران وشي نو انډیا ټیم د باران امکان خو نشته په دغه میچ کې، خو بیا هم چې د باران وشي او میچ رنټ طرف لاړ شو نو انډیا ټیم له دغه میچ ورکړي ځکه چې هغه رنټ ډیر زیات خلک سریلانکا ټیم په 15 سکور باندې وټ کړو، ساوث افریقا ټیم په 80 سکور باندې وټ کړو. دغه دوه میچونه علاوه د هغه رنټ ډیر زیات هاي دی او ډیر زیات په حساب باندې چې موږ ګورو دغه 9 میچونو د ګټون نه علاوه دغه 9 میچونو ګټون نه علاوه چې موږ ګورو په حساب باندې انډیا ټیم ډیر زیات سترونګ کاری، ډیر زیات مضبوط کاری په نسبت د نیوزیلند ټیم. که نیوزیلند ټیم د موږ ګورو نیوزیلند ټیم هم فرفام خو بعد میچونه هغه ډیر ښه کړی دي، لکه استرالیا پسې 315 استرالیا کړی 380 نیوزیلند وکړل، چیسینګ کولی شي او ولې بیټینګ کولی شي. نیوزیلند او انډیا دواړو کې فرق دوه نشته دی، انډیا ټیم مضبوط دی، د نیوزیلند ټیم مضبوط دی. ډیر یو کاندیدار میچ بکیږي، ډیر ښه میچ بکیږي د 2023 اولنی سیمی فائنل میچ کوم دی. تاسو هم راځه خپل رائے ضرور په کمنټ کې شریک کړئ چې تاسو فیوریټ ټیم کوم دی، انډیا دی او که نیوزیلند دی. زه به سره هم خپل فیوریټ ټیم په اولنی کمنټ کې شریک کوم چې زما فیوریټ ټیم کوم دی. د دې په حساب باندې چې پاکستان او افغانستان او انډیا یا بل ټیم صرف د کیټ په حساب باندې، صرف د لوبې په حساب باندې چې کوم ټیم خلو بکای هغه به زما فیوریټ ټیم او زه خپل فیوریټ ټیم تاسو ته په کمنټ کې شریک کوم. تاسو هم راځه خپل رائے ضرور په کمنټ کې شریک کړئ چې دغه میچ کوم ټیم وګټي. نیوزیلند ټیم تاسو ته سترونګ کاری، انډیا ټیم تاسو ته سترونګ کاری، مضبوط کاری. تاسو فیوریټ لوبډله کومه ده، نیوزیلند دی او کنه انډیا ده؟ نو خپل رائے موږ سره ضرور په کمنټ کې شریک کړئ. زموږ دغه ویډیو لایک هم کړئ او نور ملګرو سره ضرور شریک کړئ. زموږ دغه پیج هم سره فالو کړئ او یوټیوب چینل سره هم ضرور سبسکرایب کړئ د نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره. نور خو خدای د الله په امان.